سلامونه استاد رحماني صاحب. له پوهاوي څخه د پوهاوي په موخه د ادبي او ټولنیزو موضوعاتو اړوندو بحثونو لومړۍ خپرونې ته ښه راغلاست. خیر اوسئ چې وخت مو ځانګړی کړ. ډیره مننه ګران صالح صاحب. ډیر خوشحاله یم چې پوهاوی ستا په ډیرو زحمتونو په تنګو شرایطو او کمو امکاناتو ورو ورو په یوه باوري پاڼه بدلیدونکی دی او یوه دغسې پاڼه چې یوازې په خبر اکتفا نه کوي بلکې هنري فرهنګي مطالب له نوې زاویې او نوي لیدلوري راخلي او ورو ورو د لوستونکي زړه ته لاره کوي. او ډېر خوشحاله یم چې دا لړۍ مو هم ټاکلې ده تر څو وکولی شو په لنډ تنګ وخت کې د ادبیاتو او همدغسې ټولنیزو موضوعاتو په اړه خپل لیدلوري له لوستونکي سره شریک کړو. زه پوهیږم چې زه خبرې درته کوم او زما خبرې خلک اوري، یعنی د اوریدونکو سره مخامخ یم، خو د لوستونکو کلمه مې د دې لپاره وټاکله چې د پوهاوي اکثره مخاطبین لوستي کسان دي، د مطالعې سره روږدي کسان دي او دا برخه هم د ادبیاتو د لوستوالو لپاره د نوو لیدلورو او نوو سوژو موضوعاتو یا پر ډیرو ساده موضوعاتو چې خلکو ته ساده ښکارېږي د نوو لیدلورو او نوو معلوماتو د وړاندې کولو یوه کړکۍ ده. ډېره زیاته مننه استاد. کله چې د معاصرې لنډې کیسې خبره کوو، په داستاني ادبیاتو کې د دې ژانر له تعریف سره تقریبا هر کیسه لیکوال آشنا دی. زما په نظر که لنډه کیسه له یوې بلې زاویې تعریف شي، له تاسو یې اورم. که څه هم په یوه لنډه کیسه کې ټول هغه معیارونه چې د داستان تیوري یا د ادبیاتو تیوري ورته رامنځته کړي دي نه عملي کېږي او شاید ډېرې کمې دغسې کیسې وي چې د تیوري او تولید له اړخه دی همغه اصول بشپړ پکې مراعات شوي وي، نو په دې اساس باندې که هره لنډه کیسه د لنډې کیسې د تعریف په چوکاټ کې راولو څه کمونو او زیاتونو ته اړتیا لري. بالکل. نو د لنډې کیسې لپاره زما یو تعریف دا دی چې لنډه کیسه د ژوند د یوې داسې پېښې انځور دی چې یا د ژوند د یوې دغسې شیبې انځور دی چې انګیزه ورکوونکی، پاتې کوونکی یا هیښوونکی وي. او کله چې موږ لنډه کیسه ورته وایو، لنډه کیسه یوازې د حجم له مخې نه ده، لنډه کیسه د ژوند د یوې شیبې تر ټولو لنډ بیان دی، محدود بیان دی او دغسې بیان دی چې پیل او پای لري، اوج لري او تر ډیره له ځان سره پیغام یا پیغامونه لیږدولی شي، یا په بل اصطلاح د یوه لنډ ژوند هنري تصویر دی. خیر اوسئ استاد. خو وایي لنډه کیسه باید تر ناول او ناولګوټي لنډه وي. خو استاد ما ځینې داسې کیسې هم لوستې چې د کلمو شمېر یې ان تر 10,000 رسیږي. دا د پېژندنې له اړخه د دې ژانر له یو اصل سره په ټکر کې نه ګڼئ؟ هو، لنډه کیسه باید لنډه وي، اما دا د اوسني ژوند یوه تقاضا ده. یا اوس مهال چې کومې لنډې کیسې لیکل کېږي تر ډېره ډېر تمرکز په اختصار او لنډون باندې کېږي، اما موږ د کیسې د نوعیت په بڼو کې یو تحلیلي کیسه لرو او بله ساده کیسه لرو. موږ ساده کیسې معمولا همدغه چې اوس یې په خواله شبکو کې خپروو یا یې ثبتوو، په رسنیو کې یې خپروو یا یې ټولګې چاپېږي، همدا دي. اما موږ د هغې دپاره تحلیلي کیسې هم لرو. یوه بله اصطلاح چې ډېره زیاته کارېږي هغې ته منځنی داستان وایي، چې دا بیا تقریبا د لنډې کیسې او ناول ترمنځ پول دی. یا خپله دغه تحلیلي کیسې د ناول او لنډې کیسې ترمنځ پول دی. او تحلیلي کیسې بیا د لیکوال یو څه نوره خواري هم غواړي. هلته تر ډېره پورې کیسې کټ مټ نه راخیستل کېږي. په تحلیلي کیسه کې لیکوال له خپلو ځینو نورو ځواکونو څخه هم ګټه اخلي، مثلا د فرعي پېښو په زیاتولو سره یا د فرعي کرکټرونو په ګڼوالي سره کوشش کوي چې د مسایلو نوعیت پیدا کړي، یا مثلا د پېښې د علت او معلول د څېړنې لپاره هم
ځینې صحنې یا ځینې کرکټرونه وپنځوي. نو ځکه د کلمو تعداد یا د کلمو شمېر محدودول د لنډې کیسې په تعریف کې هم اوس دپاره ډېر کم ځای لري. سره دې چې موږ کیسهګۍ لرو، نو هلته د کلمو تعداد بیخي دومره راکمیږي چې امکان لري د داستان یو نوع ورته ونشو ویلی. اما کله چې بیا د هغې اغېزو ته ګورو یا د لوستنې څخه یې خوند ته اخلو یا هغه تاثر چې زموږ په ذهن کې پرېږدي، نو دغه کار یې بیا خپله لنډې کیسې ته ورته دی. نو ځکه یې موږ باید ومنو. کور ودان استاد، ډیره زیاته مننه. استاده، ما ته یو بل څه ډیر مهم ښکاري، هغه دا چې ستاسو په اند په یوه په زړه پورې لنډه کیسه کې هنریت اړین دی او که د سوژې ټاکنه؟ په لنډه کیسه کې د سوژې ټاکنه او هنریت دا دواړه سره تړلي دي. اما کله کله باید هنریت دومره ژور او زورور نشي یا دومره لفاظي پکې ونه شي چې سوژه ورباندې قرباني کړو یا سوژه دومره کمزوري کړو چې فکر وکړو چې دا کیسه د هنریت لپاره لیکل شوې ده. هنریت په لنډه کیسه کې یوه وسیله ده د سوژې د رسونې لپاره یا د سوژې د حق د ادا کولو لپاره. په هر مضمون کې سوژه پر لیکوال باندې خپل حقوق لري او تر کومه چې د لنډې کیسې موضوع ده، دلته سوژه د اسکلیټ حیثیت لري او هنریت بیا د لوستونکي د رابلنې لپاره یا تر لوستونکي د سوژې د لیږد لپاره یوه لاره ده. که چېرته لاره وي او اصل شی موږ انتقال نه کړو، نو هنریت هلته طبیعي ده چې په هوا ولاړه ماڼۍ ده. اما که چېرته هم هنریت په لوړه کچه وي او هم سوژه معیاري وي او په ښه ډول تر پوخوالي رسېدلې وي، هلته بیا موږ د یوې بشپړې کیسې لنډې کیسې تصور کولی شو. مننه استاد. استاده، یو بل څه، موږ ډېری داسې کیسې لوستې چې کرکټرونه یې نوم نه لري، لکه ځوان هلک، پیغله نجلۍ. په یوه کیسه کې د کرکټر نوم څومره رول لري؟ یعنې مهمه ده چې هر کرکټر ته باید نوم وټاکل شي. ما یوه کیسه اورېده د راډیو نه، په هغې کې یوه ښځه کور ته راځي، دا د پولیسو په جامه کې اما په حقیقت کې غله وي. په دې کیسه کې 4-5 ځایه په بیا تکرار شوي وو چې د پولیسو په جامه کې ځوانه ښځه، د پولیسو په جامه کې ځوانې ښځې ویل، د پولیسو په جامه کې ځوانې ښځې هغې خوا ته وکتل. د لومړي ځل لپاره دا جالب و، اما وروسته دومره خسته کوم شو چې د لوستونکي په توګه یې زما ذهن هغه د کیسې د پلاټ د نورو مراحلو څخه راواړوه او یوازې په همدغه یوه نومیز ترکیب کې بند پاتې شوم. په کیسه کې نومونه له شک پرته چې ډېر زیات مهم دي، یعنې د کرکټرونو نومونه، اما دا نومونه باید تر ډېره د سیمې سره، د پیښو سره یا د که جرمونه وي د هغې د نوعیت سره یا د پیښو د مخته وړلو له نوعیت سره یو څه ناڅه تناسب او منطقي تړاو ولري. او تا چې څه یاد کړي مثلا لکه ځوان هلک یا پیغله نجلۍ، په دې برخه کې بیا د صفتونو موضوع ده. د لنډې کیسې لیکوال یعنی دا جواز نه لري چې مخامخ د خپلو کرکټرونو صفتونه وکړي. هلته باید پیښې دغسې تصویر شي چې کرکټرونه خپل ځان وستایي یا د هغوی اعمال او کړه وړه خپله د هغوی د ستاینې پیژندپاڼه جوړه کړي. او بیا که یو چېرته هغه ځانګړنه په کومه صحنه کې راغلې هم نه وي، د لوستونکي په ذهن کې د هغه د صفتونو پخوانی تصور پاتې وي او ویې پېژني. ځکه دا صفتونه یا دغه ځانګړنې هم په کیسه کې د هغه شناخت ګرځي. او که یو لیکوال تر پایه پورې همغه صفتونه یا همغه نومونه ورسره مل کړي، بیا خو په کیسه د لوستونکي یو ډول بې باوري هم رازیاتېږي او بل د پیښو طبیعیوالي ته رنګ رسوي او بل هغه هنري باور چې لوستونکی یا مخاطب یې له کیسې څخه باید ولري، یو څه مصنوعي کېږي او کیسه د خواندۍ خواته ځي. سلامت اوسئ محترم استاد. د وروستۍ پوښتنې په توګه
خو که له موضوع بهر نه شو، د داستاني یا هنري ادبیاتو یو بل ځانګړی ژانر یعنې کیسهګۍ که له موضوعي او د کلمو له اړخه وغځول شي، امکان شته چې په یوه نسبتا ښه لنډه کیسه بدله شي. کیسهګۍ په دې وروستیو کې په پښتو ادبیاتو کې ډېره معمول شوې ده او تر ډېره پورې د ایراني داستانک تر اغېز لاندې ده، یا کېدای شي کټ مټ ورته ووایي په پښتو کې د هغې د کاپي یو تولید دی. اصلا وروستیو کې د خواله شبکې ټویټر یا مسنجر او فیسبوک چې د محدودو کلمو لپاره د خپراوي ځای لري، دا هم د دې سبب شو، یعنې دغه چوکاټونه هم د دې سبب شول چې همدغسې د داستاني ادبیاتو مینوال یو لنډ ژانر رامنځته کړی شي. او بله د منیمالیزم سبک او غورځنګ دی. په منیمالیزم کې تر ډېره پورې د لنډون لپاره کار کیږي، د عجیبه پیښو د بیان لپاره کیږي، او بل په کیسو کې د کیسو د موندلو لپاره کیږي، ځکه هره کیسه له پای ته رسېدو وروسته بیا لیکل کیږي، بیا غځول کیږي، چې دا دویم ځل کار یې په حقیقت کې د لوستونکي کار دی. او په کیسهګیو کې هم تر ډېره پورې غځېدنه د لوستونکي کار دی، او دا د خلاق لوستونکي د روزنې لپاره یوه ډېره ښه بهانه ده، ځکه چې هر هغه کیسه که له خلاصېدو وروسته لوستونکي په ذهن کې ونه غځوله، یا یې په هغه پای باندې په اصطلاح دغسې وویل چې دلته باید نه وای خلاصه شوې، باید دوام یې کړی وای، یا نور به څه وشي، نو هغه تمې چې لوستونکی له کیسې څخه لري په کیسهګۍ کې دا په ښه ډول غځېږي. نو ځکه دغه پراخېدل یا دغه غځېدل د لوستونکي په خلاقیت او ذوق پورې اړه لري، او لیکوال ته هم لازمه نه ده چې په کیسه کې ټولې خبرې خپله وکړي، څه ناڅه باید یو څه خپل لوستونکي ته پرېږدي. معمولا په کیسهګۍ کې ډېر دغسې اړخونه او زاویې شته چې لوستونکي ته یا د کیسې مخاطب ته د دې بلنه ورکوي تر څو هغه د ده په اند د بشپړتیا خواته بوځي. نو که لیکوال دا غځونه وکړي او کیسه بشپړه کړي، نو بیا په لوستونکي کې د کیسې د هغه احتمالي بدلون امکانات کمیږي چې په کیسهګۍ کې او معمولا یا په عمومي ډول په ټولو کیسو کې د لیکوال یو ډول داستاني مسؤلیت جوړیږي. خیر اوسې استاد، کور ودان، او د پوهاوي له درنو لوستونکو او کتونکو هم مننه چې له استاد ګلرحمان رحماني سره د ادبي او ټولنیزو بحثونو د لړۍ لومړۍ خپرونه تر پایه واورېده. ډېره زیاته مننه.